خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلمو کور دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلمو کور دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان په غیرتونو یې گواه د تاریخونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان دلوړو لوړو غرو وطن دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان دلوړو لوړو غرو وطن دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان پښنو دروي قدرتي شوي ګلونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان ډولۍ د امن ورته راوړه خایستا افغانستان خایستا افغانستان ډولۍ د امن ورته راوړه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا ستا در کې مونږ ولې د لاسونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان هر ولایت یې ګلستان د خایستا افغانستان خایستا افغانستان هر ولایت یې ګلستان د خایستا افغانستان خایستا افغانستان تمو خوشحال کړه زوري دلې ولا سنا خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان رانا د سپینې سولې راوړه
الحمدلله الحمدلله جزاک الله خیر. د خویندو دپاره اسلامي زده کړه پر موږ او تاسو حق لري. په ټولنه کې اصلاحات راوستل دي. څوک چې د الله د قرآن احترام کوي الله تعالی به د هغه احترام کوي. جزاک الله خیر. نن هر څه ورته سیټ شو، فاش، قرآن کریمونه، ریلونه، سکونه، زیرنګ روغن شو، شیشې، شدارې ټولې وشولې. الله تعالی دې ثواب ټولو ته ورنصیب او الله تعالی دې دا صدقه په خپل دربار کې قبول منظور کړي. راځئ تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. نور کارونه هم له تاسو سره شیر کوو. خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان. هر یو زلمی میرویس خان دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان. هر یو زلمی میرویس خان دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان. هر یو پیغلی د ملالې کړي خویونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان. خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان. غرب یا تا ته پاته نشته ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان. خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان. دعا به وکړو انشاءالله ورته خوښ هم ده په جمع به وکړو او په اخلاص به وکړو. لاسونه به خپل رب ته ونیسو چې رب العالمین ځکه موږ څه نوره نشته دعا به ورته وکړو چې هغه مړونه موږ خوشحاله شي. بیا به له زیره ورکوم چې ډېر ښه دی کې پیسې انشاءالله ولګېدلې. دعا به وکړو او درود ویو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. يا الله کوم مسلمانانو چې زمونږ په دې مسجد کې دا مرسته وکړله او زمونږ دپاره صحي سا او دا نور کارونه یې وکړل د اوبو سیسټم یې برابر کړو د سونو او زمونږ د خویندو میندو د تورسرو دپاره دغه درسګاره دره جوړه کړه. یا الله ته په دنیا او آخرت کې بدلې ورکړي. یا الله په دنیا او آخرت کې بدلې ورکړي. یا الله په دنیا او آخرت کې بدلې ورکړي. یا الله هغه ورځې په کار راولې یو شی هم انسان د پیدا نه ورکوي نور به رانږدې د عرش د سوري نه به بل سوری نه وي. یا الله دغه مؤمنان ټول مسلمانان خصوصا چې دا مرسته چا کړې ده یا الله په دغه ورځې د عرش د سوري لاندې کړي. یا الله یا الله تا د ګران نه دي. یا الله موږ ټول مسلمانان د عرش د سوري لاندې کړي. ډېره سخته ورځ یا الله چې د هغو په کورونو کې بیمارۍ وي تکلیفونه ځکه صدقې بیمارۍ تکلیفونه ختموي. یا الله چې کوم شرعي حاجتونه د هغو په زړه کې ځکه هغو موږ څه مرسته د الله د رضا لپاره کړې ده موږ یې پېژنو. یا الله تا ته معلوم دي. یا الله د هغو ضرورتونه تا ته معلوم دي. یا الله ټول شرعي ضرورتونه حاجتونه یا الله ته د خپلو خزانو نه پوره کړي. ستا خزانې ډکې دي یا الله. یا الله رب العالمین کوم مسلمانانو چې دا مرسته کړې ده ته ول په مال کې برکت واچي په خزو بچو کې ول برکت واچي. یا الله ستا وعده ته قرآن کې ویلي دي ستا نبی محمد رسول الله ویلي دي چې صدقه مال نه کوي. یا الله مالونه ول زیات کړي عمر کې برکت واچي. یا الله دا غونه دا قرباني ته الله قبول کړي. یا الله مزید نور طاقت ول ورکړي.
او ټول مسلمانان چې په کوم ځای کې دنیا په نړۍ ګوټ کې دي او د کونډو د دیمانانو یا مددونه کومکونه کوي الله ته شرعي حاجتونه پوره کړه یا الله ته ولا پوره کړه دنیا کې بدلې ولا ورکا یا الله زمونږ دا چې څوک د خیر کارونه کې خصوصا دا عطا خیریه بنسټ د دې حفاظت یا الله رب العالمین ته وکولا یا الله د دې دا کم کار کوونکی چې څوک سمنډه وي یا الله رب العالمین ټول نور توفیق ورکړي یا الله ته د غمونو دردونو نه وساتې په امان کې دشمن نه یا الله ته حفاظت وکړي ته حافظ او ناصر شي الله دلته چې دا کوم منګرو دی مسجد کې هر قسم منډه والی الله ته معلوم دي یا الله ته معلوم دي او یا د تراغلي دا اوس شرعي حاجتونه دی الله ته ول پوره کړي او خصوصا د دې بنسټ چې څوک مشر دی چې دغه نوم عطا الله انجینر صاحب الله رب العالمین له نور توفیق ورکړي په عمر کې الله له برکت واچي او الله دې نور مزلي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تمو خوشحال کړه زوري دلی ولا سنا خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد ګلو ګلستان خدایا تلری ودان داد ګلو ګلستان الحمدلله الحمدلله دا د الله تعالی طرفه په ما پیرزوینه ده او عزت دی الله تعالی د کور سره مرسته دیني زده کړو سره مرسته چې هر څوک پرې الله به عزت ورکړي درس نه مخکې زه ډېره شکریا ادا کوم د مولوي صاحب څخه د مشرانو څخه د ځوانانو څخه کوم عزت یې موږ ته راکړو الله تعالی دې ته عزت ورکړي عطا فاونډیشن ویاړ افتخار غني بنیادی کارونه کوي په داسې ځای کې چې هغې مستحقین وي تاسو په رب تعالی یقین وکئ چې دلته نږدې دی شاوخوا کې جامع جومیات نشته دی مستحقین دي عطا فاونډیشن دی دپاره د صحیح اوبو بمبه د اوداسه ځایونه د خویندو دپاره اسلامي برنامه زده کړي داسې د برق دپاره سولري واټر پمپ دی مستحق دي دی ناچاره دي دی بېوزله دي که چیرې د دوی په وس کې وی دې ثواب کې به موږ برخمن کړي نه وو خو دا سوال به کوم الله تعالی د دوی صدقه قبوله کړي او الله تعالی د دوی په مال او په ژوند برکت چې د عطا فاونډیشن سره مرسته او کومک وکړو او زموږ په لاس د جامع جومیات سره دا کم مرسته چې له دوی سره وشوله الله دې قبول او منظور وګرځوي دا وه د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې درېږم ښه وخت د الله په امان وپېغلی د ملالې کړي خویونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان غرب یا تا ته پته نشته ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان